خوږو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله اوسېږئ. ګرانو دوستانو، موږ په دې ونه کې داسې یو غریبې کورنۍ خواته روان یو چې د کور وړه ماشومی د ډېر غربت د وجې نه خپلې مور ته ویلي وه چې زما د لاس غوښه غوڅه کړه او ما ته یې پخه کړه. نو دغه کورنۍ هغه مخامخ غونډۍ کې اوسېږي. نو موږ سره د خپل ټیم ملګرو روان یو دې کورنۍ نه لیدنه کوو. نو زموږ سره اوسئ. دوستانو، دغه کورنۍ ته چې موږ روان یو دا د هم د تورې بوډۍ نه راکډه شوی مهاجر دی چې په هواره کې ځای نه و. نو دوی راغلي دي په دغسې غونډۍ کې خپل ژوند اختیار کړی دی. نو موږ ورځو د دې کورنۍ حال ګورو چې د کومو کومو ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ سره اوسئ. خوږو لیدونکو، بیا هم درته ښه راغلاست یم. لکه مخکې مې چې په انانس کې یادونه وکړه چې موږ داسې یو ډېرې غریبې غربت کورنۍ ته راغلي چې په دې کې ماشومان دي او د کور سرپرست هم نه لري، د ګټې هم څوک نه لري. او دغه کورنۍ هم د جنګو د وجې نه دغې سیمې ته راکډه شوې ده. نو زما تر څنګ ناستې مورکۍ ستړې مه شي. تاسو د کوم ځای نه راغلي دلته؟ تنګي نه راغلي. تنګي نه؟ د اګام تنګي نه راغلي؟ ښه، د تورې بوډۍ نه. څومره وخت کېږي تاسو دلته راغلي؟ هغه کېږي به دغه تېره ورځه کې به یو دې کې نه بله تېره ورځه کې. ښه، څنګه پروژه کې په دې ګرمۍ کې تاسو ګرمۍ کې ووتو، داسې ووتو. نو څنګه ښار ګرمۍ ته راغله یخ واته نه پرېښو؟ خو څنګه وکړو، د یوه ځای کې مو شپې کولې چا نه پرېښودو، بل ځای کې مو شپې کولې چا نه پرېښودو. اخر مو سر دلته راورسېده. څه مشکلات ولته؟ دا د شیان وو، شپې را روان سو. جنګ د وجې نه راغلی؟ جنګ وجې او ډزې ډېرې وې. دا ماشومې دلته پیدا سي، باد و باران کې د خیمه کې پیدا سي. ښه ښه. او دغه دې څه کېږي؟ دا مې زوی دی. دا دې زوی دی؟ ښه. او دا دې بچي دي؟ او کلی یعنې وطن دې یادېږي؟ ښه. خوږو لیدونکو، دغه چې ګورئ دغه ماشومان د داسې یو یخې سیمې اوسېدونکي دي چې هلته چې دی هوا ښه، آب و هوا ښه، کور کورنۍ ژوند سیستم یې ټول تنظیمات یې برابر وو. خو دغه کورنۍ چې دلته راغلې ده د جنګ جګړو د وجې نه راکډه شوې ده. دغه ماشومان تاسو ګورئ دا چې دی جامې نه لري، رنګو ته یې ګورئ د ډېر غربت، د ډېر لږې، د ډېر تندې د وجې نه دغسې حال کې دوی شپې ورځې تېروي. په دې کې دغه ماشومه چې ده نو د دغې سیمې اوسېدونکي موږ ته وویلې. نو همدې پسې موږ راغلو چې دې ماشومې خپلې مور ته ویلي وو چې مور یې زما غوښې ته زړه شوی دی. نو چاړه راواخله، زما دغه د لاس غوڅه پرې کړه او ما ته یې پخه کړه. دا خبره تا کړې وه؟ غوښه دې خوښېږي؟ زبنوما او کوما زبسوما دا پما چې نن راحت دې دغه ټول ستا برکت دې ستا غمونه ماته یاد دي، ستا فکرونه ماته یاد دي، ټوله شپه ماته ګوا کړې. ښه مورکۍ، دغې لورکۍ چې ستا چې د غوښې ته زړه شوې او لاس غوښه یې غوڅوله، نو ته څونه دردېدلې په دې خبره؟ څونه دونه ومې زړه وروره چې چاړه ولې راواخله ما ته دا تا دې مټ غوښه غوڅه کړه زه یې خورمه. ښه، ستا دې مټ غوښه خوېدله؟ ښه. غوښه دې خوښېږي بچې؟ کله دې غوښه نه ده خوړلې؟ غوښه دې نه ده خوړلې؟ ګران دوستانو، د دې کورنۍ حالات تاسو ولیدلو. په خیمه کې دا هم ژوند کوي، کور سرپرست هم نه لري او که لري هم د ګټې وټې هم د هغه مریض دی. نو دغسې حالات کې دوی ژوند کوي. نو تاسو کولی شئ چې خپلې مرستې، خپلې صدقې موږ ته راولېږئ او دغې کورنۍ ته موږ وسپارو. خاله داسې ورځ راغلې ده په دې مهاجرت کې چې پناه دې پاتې شوې؟ پناه پاتې شوم ما وروره، داسې چل وخه چې 2 ورځې او 2 شپې موږ پناه تېرې کړې.
بیا مې ونان ته دونه غوړي واچېسته توان مې ورته وکړم کله کې مې غوښته خیر مې غوښته بیا مې ونان ته راوړو بیا مې وخوړلی ښه نو اوس ژوند څنګه تېرېږي اوس تېرېږي نو خدای تېروي نو عمر دې تېرېږي نو اوس څه لرئ کور کې که نه لرئ نه یې وړو بوجې دا په قرض باندې داسې راوړه اوس بل ځل څنګه والا سړی راغلی او نرس 100 روپۍ راکړه او دا ماشومان چې د مریضان شي بیا څه کوئ مریضان کېږي نو خدای دا مخصې ده وروره چې راغلی وي نه دې مریضان سوي دي دغه بل ناروغه وه دا شش پې کېږي پیدا ده بیا یې زور کوم تاسو بیا ما سره لس په ونه نه کړې وي غونډې کړې وي 100 روپۍ جوړ شو بیا مې ورته وکړم راشه شربت راوړه بیا یې ته راوړو ښه نو ژمی تاسو دلته تېر کړې زه دغه خیمه کې هم تېر کړ دغه لاندې شیان پټ کړ د لانده کې شیان ووایه اوس ورته دغسې څه وایي دا ټول تیران کاږه سوي دي د دومره تیران دي د کار تیران نه دي دا خیمه نه څکېدله ژمي کې نه تتې اوبه تلې خو پشم به ونې وو او نور یې هغه نه کول دغه اوبه یې ما پرېښودې ښه نو دلته چې دی دا چې دی دښت پرون مې دونه بغارې ولې وروره چې د خرخوړې تمامي خرخوړې داسې باندې راغلی وانا مې نو اوبه پسې لاړو هېڅ اوبه پسې لاړ خوږو دوستانو نو د دې کورنۍ سره زموږ خبرې همدومره وي د دوی حالات تاسو د نږدې څخه وکتلو کولی شئ چې زموږ د بنسټ له لارې دغې کورنۍ ته تاسو څه په وس او توان کې وي راوړئ او موږ دوی ته ستاسو مرسته وسپارو